داسې خوراک زه تاسو ته ښیم په سبزي که ستاسو خپې میږي کېږي یا ستاسو لاسونه میږي کېږي یا ستاسو د خپو تلي سوځي نو دا ضرور سره ټیک کېږي چې په هغې کې د ټولو نه اول ساګ یعنې پالک دي چې په هغې کې دننه انټي اوکسیډنټ ورته ویلی شي ویټامین A ورته ویلی شي ویټامین C ورته ویلی شي ویټامین E ورته ویلی شي دا دي پکې دننه او کله چې دا انسان ته میلاویږي نو د انسان هغه اعصاب په کم کې چې کمزورتیا راغلی وي او صحیح کار په هغو کې نه کېږي نو دا په هغو کې بهتروالی راولي او په هغې کې کوم کار چې وي هغه په صحیح طریقه باندې شروع کېږي او دویم شین ګوپي ورته ویلی شي لکه څنګه تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي چې په دې کې سلفورافین ورته ویلی شي ویټامین B6 ورته ویلی شي ویټامین B12 ورته ویلی شي هغه دي پکې او دا چې د انسان کوم اعصاب خراب شوي د هغې په زر جوړېدو کې کار کوي او دریم نمبر اوږه ده او څلورم نمبر پیاز دی چې دا د انسان په دې علاماتو کې کموالی راولي او د انسان چې کوم اعصاب دي د هغې په صحت کې بهتروالی راولي پنځم نمبر ګاجر دی چې په هغې کې دننه بیټا کیروټین ورته ویلی شي هغه دی پکې او د هغه کار دا دی چې د انسان کوم اعصاب خراب شوي دا نور خرابېدو ته نه پرېږدي او شپږم نمبر سویټ پوټیټو یعنې خوږ آلو دی چې په هغې کې دننه ویټامین A ورته ویلی شي ویټامین C ورته ویلی شي او فایبر ورته ویلی شي او بیټا کیروټین ورته ویلی شي هغه دی پکې چې دا د انسان کوم اعصاب دي په هغې کې بهتروالی راولي او په هغې کې کومه کمزورتیا ده هغه ختمېدو کوشش کوي نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ